الله رب العالمین انسان په دې دنیا کې د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی دی. دا الله صاف اعلان په قرآن کې کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان او جنات نه دي پیدا کړی مگر کومې پیدا کړی دي نو خالص مې د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی. نو مونږ او تاسو چې دی دنیا کې پیدا یو زمونږ او تاسو دنیا ته دراتګ لوی مقصد هغه الله د بندګي ده. اوس د الله دا بندګي په کومه طریقه د دې مونږ اظهار کوو چې او زه د الله بنده یم، زه د الله رب العالمین حکم منونکی یم، زه د الله غلام یم. د بنده څه مطلب؟ غلام، حکم منونکی. دا به څنګه پته لګي؟ نو د دقې بندګۍ د الله، د دې غلامۍ د الله، د محکومتوب د الله چې الله زما حاکم دی او زه محکوم یم، چې الله څه وایي زه به یې منم. نو د دې د اظهار دپاره الله رب العالمین په دنیا کې په موږ او تاسو عبادات فرض کړي دي، عبادات یې را باندې لازم کړي دي چې دا عبادات بکې. اوس چې کوم انسان د الله دا عبادات په صحیح طریقه وکړل چې څنګه د الله حق دی، په صحیح طریقه دا عبادات یې وکړل او دې کې کمی ونه کړه چې څنګه ورته الله ویلي دقه شان دې لګیا دي کوي، دې په حقیقت کې د الله بنده دی، دې په حقیقت کې د الله غلام دی، دې په حقیقت کې د الله محکوم دی. او که نه دقه عبادات د ونه کړل نو د بیا هسې د خولې هغه اواز کړی دی. اوس هغه عبادات څه شي دي هغه تاسو ټولو ته معلوم دی چې هغه عبادات چې د الله بندګۍ هغه اظهار پې راځي هغه مونځ دی. مونځ دی، روژه ده چې سړی مالدار وي، حج دی چې سړی مالدار وي، زکات دی، صدقه ده، امر بالمعروف دی، نهی عن المنکر دی، وغیره وغیره. اوس چې دا ته کې نو ته په حقیقت کې د الله هغه بندګي کې، خو که دا عبادات نه کې نو ته بیا د الله بنده نه، ته د الله بغاوت کې. نو بس د دې دا فیصله الله ستا په دې زړه کې ورچولې ده چې او زه د الله بنده یم او که نیم، نو که په حقیقت کې د الله عبادت کې ته کامیاب ترین بنده یې، ته د الله رب العالمین خوښ بنده یې، ته د الله رب العالمین په صحیح معنو کې بنده یې. او که عبادات منګه نه کوو هسې د خولې دغه کوو نو دا د خولې دی او د خولې په ایمان باندې ګرې کامیابي نشته. الله دې موږ او تاسو صحیح د الله بندګانو ګرځوي. نو زما عزتمند ورونو، موږ به عبادت کوو او دا عبادت په د کم وخته پورې کوو. د دې الله موږ ته صاف حکم په قرآن کې کړی دی چې زما دا بندګي به کوې 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 کمې پورې؟ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. زما دا بندگی بکې دا عبادات پکې چې دا کم مې را باندې لازم کړي دي کمې پورې؟ حتی یأتیک الیقین، چې کمې پورې تا له مرګ نه راغلی، د مرګه پورې به موږ لګیا یو دا عبادات پکو. الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي. بیا چې دا عبادات موږ کوو او په صحیح طریقه موکړل او د الله دپاره موکړل نو په دغه عباداتو بیا ډېر لوی ثواب هم دی. خو چې دا ته په دې دنیا کې ډېر لوی ثواب دی. هسې فاروق جانه نمونه خوش هسې راته یو مثال په طور ویم. تاسو اوس ټول د جمعې له ماشاءالله په وخت رالی، ټول دا دی په وخت رالی، دا په وخت راتګ دی. او انشاءالله زه د الله نه دا امید ساتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث د لاندې چې کوم انسان
د الله رب العالمین د رضا دپاره د جمعې په ورځ په وخت راغی لکه څنګه چې دا تاسو موجوده نن ناست یو راغلی د ده په عملنامه کې د مشکات مبارک حدیث دی الله رب العالمین به د قبول کړي شوي یو اوښ د علالې ثواب وي چې یو اوښ دی د الله په لار کې قربان کړی دی اوښ په څو دی جانولاله اوښ تقریبا 4 لکه باندې خو به نن سبا 2 لکه روپۍ باندې نو د رسول الله مبارک د وینا مطابق دا علما ناست دي د الله په ذات مې د قسمی مشکات مبارک کې حدیث دی چې د یو اوښ د علالې ثواب به ستا په عملنامه بله واوره ډېر پکې دا د لرو زنجانلاله هغه 3-4 کیلومیټره لرې راغی پیاده راغی اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی د جمعې مونځ له را روان دی او د قدم راواغشته نو یو روایت کې دا دی چې په یو قدم ولا الله نیکي لیکي او په بل قدم ولا الله ګناه معاف کوي په یو قدم ولا الله نیکي لیکي او په بل قدم ولا الله ګناه معاف کوي او د دې نه علاوه اسجانه دا به زموږ د بیاناتو کې وي چې کم سړی د جمعې د مونځ دپاره را روان شو د کور او قدمونه راواغشتل لکه ده چې د حج د بیت الله له احرام وته دا ټول ثوابونه چې انسان د الله د رضا دپاره کوي دا ولا الله ورکوي په دې دنیا کې خدای دې موږ او تاسو له توفیق راکړي دقه شان روژې میاشته څومره لوی ثواب لري دقه شان حج نو بیا لوی ثواب لري دقه شان عمره بیا لوی ثواب لري ورپسې وایه زکات چې پیسې ورکوې د الله لوی ثواب لري دا ټول الله رب العالمین موږ له دې دنیا کې د دې اعمال لا کړي دي لګیا یو خلک یې د خپل الله د رضا دپاره لګیا دی الله موږ له توفیق را نصیب